دے قرآن دام ویلی دی لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ. انسان دا گمانی چې دا زما اډوکی به بیا زرا جمع نکم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. په خپل ذات مې دی قسمی چې دا ګوتې دې مرانه لاندې باندې نشي. داسې به دې کمپلیټ جوړ کم او ځان ته به دې پېښ ګوت دا به کافر و اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید. چې مونږ مړه شو خاورې شو ریزه ریزه شو بیا را ژوندي کېدل دا خو د عقل نه بار خبره. الله وایي په خپل ذات مې دې قسمي چې دا ګوتو دا بندونه لاندې باندې نشي کمپلیټ به دې جوړ کم او ځان ته به دې پېښ تختې به کم. او په دغه ورځ به خلق څه وایي یقول الانسان یومئذ این المفر. خدای چرته د تختې لار شته کوم خوا وتښتم. کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. تختې دی چرته شي نن دې د تختې لار کوم طرف ته ده. د سن 65 په جنگ کې بمباری کې دا پاس نه شیلنګ شروع شو. زه بالا ماڼۍ کې دکان کې دروازه کې ولاړم او جاز د پاس نه چې د شیلنګ کولو زمونږ د بالا ماڼۍ یو بزرګ و هغه په ټوپونو شو په سړک. ویل چرته لاړ شم چرته لاړ شم چرته لاړ شم اوس په سړک ګډېږي. هلکه چرته لاړ شم بچیه یو طرف ته شه پاس نه ډزې کېږي. چې مې کته د یو الویي د تختې لاندې ننوت. تاسو خیال راغی نو ته به اواز کې په هغه ورځ چې چرته لاړ شم چرته لاړ شم. یقول الانسان یومئذ این المفر. چرته لاړ شم چرته اواز به وشي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. تختې دی چرته کوم خوا به تختې. تاسو ولیده په دې پاکستان کې هغه لوی لوی خلق چې د هغه متعلق تصور نشو کېدی چې دی به هم لا څوک رانیسي کېدی شو تصور. پاکستان کې وګوره صدر ایوب وګوره یو نامه یو صدر ایوب تندی دی ټول ملک په 80,000 کسانو کې را مختصر کړی لاړو نیست و نابود شو نام و نشان ورک شو. خواجه ناظم الدین وګوره تاسو خیال راغی